بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی ټولو وطنوالو ته. زه ډاکټر افضل یو وار بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. د پولیو کمپاین په افغانستان کې شروع شوی ده او په پاکستان کې اختبار شروع کیږي. په ټوله دنیا کې دوه ملکونه دي چې په هغې کې اوسه پورې هم پولیو شته، د هغه پاکستان ده او افغانستان ده. پاکستان کې هماغه علاقې دي چې چېرته پښتانه اوسیږي، نو دغه پښتنو خو د هر شي خلاف جهاد کوي. نو هغه کسان چې پولیو واکسین کوي د هغې په خلاف هم جنګ شروع کړی ده. نو کوشش وکړئ چې دغه جنګ مه کوئ، د خلکو په خلاف چې دغه پولیو په خلاف لګیا دي واکسین ورکوي هغوی سره جنګ مه کوئ، بلکې د پولیو په خلاف جنګ وکړئ، کومک ورسره وکړئ. پرېږدئ دغه تاسو ماشومان ته دا واکسین ورکړي. که نه غواړئ خپل ماشومان تاسو په آینده دپاره چې هغوی معیوبه نه وي او ښه ژوند ولري، صحتمند ژوند ولري، نو دغه پولیو ورکړئ. WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې د هغه پکې ډېر زیاته برخه لري په دغه دواړه ملکو کې هغوی دا خپل واکسینونه کوي. د هغوی وجه دا ده چې نه غواړي دغه مرض نور دنیا ته هم خپور سي. پولیو وایرس چې ده دا د خولې د لارې نه بدن ته ځي، د معدې نه چې هضم سي، هغې نه پس بیا نو د عصبي رګو باندې هلته کیني، نو هلته هغوی چې ده دغه د عضلو غوښې مسل د دې د فالج د وجې جوړیږي او ماشومان معیوبه کیږي. انسانان ترې مړه کېدی هم چې کله چې دوی د تنفس عضلې مسل چې هغې باندې اثر وکړي نو نفس نه شي اخیستلی، نو د مرګ خطر هم وي، نو د ټول ژوند معیوبۍ سره هم کېدی شي مخامخ سي. نو کوشش وکړئ خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړئ. شروع شوی ده په افغانستان کې، کومک ورسره وکړئ چې دغه ټول افغانان ماشومان دغه پولیو واکسین واخلي چې د دوی ژوند په ارام او په خوشحالۍ باندې تېر سي. مننه. که دې څه ویډیو م خوښه سوي نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. خدای په امان.